سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ بیسته. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندور ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو دا طریقه در وښایم چې څنګه موږ تاسو کولی شو په میسنجر کې د یو چا ځای معلوم کړو. مثلا موږ تاسو په میسنجر خلاص کړو، میسنجر کې به د هغه لوکیشن معلوم کړو. مثلا دا کس اوس په کوم ځای کې چې دی آنلاین دی، یعنې فیسبوک له کوم ځای څخه چې دی آنلاین دی، نو موږ تاسو کولی شو میسنجر کې د هر چا ځای چې وغواړو د هغه کس ځای معلوم کړو. نو په دې طریقې سره موږ تاسو کولی شو چې د هغه کس ځای معلوم کړو چې مثلا دا په دې هیواد، په دې ځای، په دې ولسوالۍ او په دې کلي کې چې دی اوسیږي او په دې ځای څخه چې دی اوس میسنجر کې آنلاین دی. نو دوستانو، تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، نو په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو، دلته سبسکرایب بټن ښکاري، به سبسکرایب سره خط باندې لیکل شوي سبسکرایب، په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. دوستانو، په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو، ویډیو در سره لازمي لایک کړئ او ویډیو لایک کول ضروري دي. دوستانو، نو راځو دوستانو ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو په میسنجر کې د یو چا ځای معلوم کړو. نو دوستانو، تاسو به راشئ او خپل میسنجر به خلاص کړئ. کله چې میسنجر خلاص کوم، ته خپل میسنجر خلاص کړئ. چې کله میسنجر خلاص کو، نو هغه کس چې تاسو غواړئ چې دا ځای معلوم کړئ، نو په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړو دوستانو، نو تاسو بلته بیا لاندې راشئ، دلته نشانې درې څلور ټکي غوندې دي، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړئ، دلته لیکلي لوکیشن، نو دلته به تاسو په لوکیشن باندې کلیک وکړئ. د هر چا ځای چې معلوموئ، صرف په هغه کس باندې کلیک کوئ، دلته به د درې نشانو باندې کلیک کوئ، دلته لیکلي لوکیشن. نو هغې نه مخکې بس تاسو لوکیشن چې دی، ستاسو لوکیشن به خلاص وي، دلته به تاسو په لوکیشن باندې کلیک وکړئ. دوستانو، کله چې په لوکیشن باندې کلیک وګورئ، دوستانو دلته د کس لوکیشن چې دی موږ تاسو ته ښایي چې دا په کوم ځای کې چې دی اوسیږي. ګورئ دوستانو، زه داخل لرې کړم. ګورئ دوستانو، دا د نړۍ نقشه، دغه کس موږ ته اوس ښایي چې دا په دې ځای کې چې دی اوسیږي. ګورئ دوستانو، ښه رانږدې کوو. ګورئ دوستانو، افغانستان، پاکستان، ګورئ دا په پاکستان کې اوسیږي. ګورئ دوستانو، بلکې په افغانستان کې اوسیږي. بخښنې سره په افغانستان کې. ګورئ دوستانو، ګورئ دوستانو، تاسو به دا ښه ځان ته رانږدې کوئ او دا چې چیرته اوسیږي هغه تر د تاسو ته وښیي چې دا په دې ځای کې اوسیږي، همداسې بیا رانږدې کوئ. ګورئ تاسو ته کلی هم وښیي چې څومره. ګورئ دوستانو، دا کرې او هر څه چې دی تاسو ته راغلي، ته لږ صبر به ورته کوئ، ځکه په کرارۍ سره چې دی دا کلي، کرې او ولسوالۍ چې دی دا په کرارۍ سره راغلي لوکیشن کې. نو تاسو به دا څومره چې نږدې کوئ، تاسو نږدې کولی شئ. دا په داسې چې ولسوالۍ او په کریاګانو باندې چې یو ځای وشل شوی، نو هغه ځای چې دی په دې سره معلومول شي چې مثلا په پلانې ولسوالۍ چې دی دا کس اوسیږي او له دې ځای څخه چې دی اوس آنلاین دی. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو را سره خوښه شوي وي، که ویډیو مو خوښه شوي وي، حتماً در سره لایک او شیر کړئ. میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتماً سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.